ګورئ وسخن سکلز یوټیوب چینل د هر څه د مخه تاسو همدغه چینل در سره سبسکرایب کړئ. زموږ نوی چینل دی او د نوي ویډیوګانو لپاره په انتظار واوسئ. نن به تاسو په دغه ویډیو کې ښایم چې که چېرته تاسو د یو اس ای اکاونټ د خپل موبایل څخه بل موبایل ته انتقالوئ نو تاسو به یې څنګه انتقالوئ. د دې دپاره چې دغه ویډیو تاسو ته شروع کړم دغه طریقه تاسو ته وښیم، بیا هم یادوري کوم چې زموږ یوټیوب چینل لازما در سره سبسکرایب کړئ. د هر څه د مخه به تاسو راشئ د یو اس ای اکاونټ کله مو چې په ایمیل باندې جوړ وو نو پاسورډ مو هم ورکړی وو. تاسو دغه ایمیل چې کله ورکړئ پاسورډ هم ورکړئ، هلته تاسو نه بیا یو کنفرم غواړي چې زیاتره وروڼه هغه وخت کې له ستونزې سره مخ شي، د دوی پاسورډ هلته نه منل کیږي. نو البته چې د دوی پاسورډ سم هم وي نو د دې دپاره به تاسو همغه پاسورډ تقریبا 7 یا 10 ځلې ورکوئ تر څو همغه کنفرم باندې به کلیک کوئ تر څو ومنل شي. که بیا هم ونه منل شو تاسو اکثریت وخت دغه کوشش کوئ چې تاسو خپل ټیک ټاک اکاونټ کله چې جوړوئ په لومړي سر کې تاسو هلته یو آپشن دی کنټینیو ویت ګوګل، په آخر کې به یې درته ښایم نو تاسو همغه آپشن باندې د ټیک ټاک اکاونټ جوړوئ د ایمیل په ذریعه. تاسو لومړی دلته ایمیل را خلاصوئ، مثلا دغه د یو ملګري ایمیل دی، دلته په بل موبایل کې دغه ټیک ټاک اکاونټ نشو خلاصولی نو ماته یې لیکلی دی. ما هم دغه فرض کړه چې که ویډیو جوړه کړم نو تاسو ته به هم په ګټه تمامه شي. نو دغه اکاونټ دی د ایمیل دی، دا یې دغه اکاونټ په بل موبایل کې نشي خلاصولی. نو اوس راځم دلته ټیک ټاک ته، ټیک ټاک پیدا کوم. ټیک ټاک مې مثلا پیدا کړه، کله مې چې ټیک ټاک پیدا کړه زه ټیک ټاک را خلاصوم نو د هغې وروسته دلته چې کله ما ټیک ټاک را خلاص کړ زه دغه ته الو ورکوم سکایپ او دلته سټارټ واچینګ پروفایل ته راځم. کله چې پروفایل ته راغلم دلته تاسو وګورئ ما دغه کنټینیو ویت ګوګل آپشن درته ښودلو، دغه کنټینیو ویت ګوګل آپشن وګورئ دریم آپشن دی. نو کله چې هر څوک اکاونټ جوړوي هغه لومړی آپشن باندې دوی کلیک وکړي، یوز فون یا ایمیل یا یوزر نیم. نو تاسو به څنګه وکړئ دلته کنټینیو ویت ګوګل باندې هر وخت کلیک کوئ نو تاسو د دې ذریعه کولی شئ چې په هر موبایل کې دغه اکاونټ خلاص کړئ. اوس راځم کنټینیو ویت ګوګل باندې کلیک کوم زه. کله مې چې په کنټینیو ویت ګوګل باندې کلیک وکړ دلته لږ شان انتظار کېږم، انشاءالله د دې په ذریعه هر اکاونټ بیا خلاصېږي، بیا ستونزه نه درته رامنځته کېږي. خو که چېرته تاسو هغه پس لومړی آپشن باندې یو اکاونټ جوړ کړئ نو بیا لازما ستونزه درته مخته راځي. نو دلته ما د دغه ورور اکاونټ باندې کلیک وکړ، دلته لږ انتظار کېږم چې ماته دغه اکاونټ راخلاص شي. دلته هېڅ ستونزه نشته، تاسو ته چې عمده ستونزه منځته راځي همغه لومړی آپشن باندې کلیک کوئ، یوز فون ایمیل یوزر نیم. نو په هغه باندې چې تاسو کله اکاونټ جوړ کړئ ایمیل باندې نو په هغه وخت کې تاسو ته همدغه ستونزه منځته راځي چې هلته پاسورډ تاسو ورکړئ نو تاسو سره هلته کنفرمیشن نه کېږي، هلته ستاسو کوډ نه تایید کېږي. نو هغه یوه ستونزه ده، خامخا دلته د وي پي این په ذریعه باندې کار کوي. نو تاسو هر وخت کوښښ وکړئ چې کنټینیو ویت ګوګل باندې اکاونټ جوړ کړئ. نو دلته به تاسو سره مخته پروسه شروع شي انشاءالله. د دې سره به ستاسو اکاونټ را خلاص شي. دلته نو ملګرو تاسو وګورئ دلته دغه اکاونټ را خلاص شو، دلته یو څه د انټرنیټ ضعیفتیا ده. نو تاسو کولی شئ چې دلته په اسانۍ سره خپل اکاونټ را خلاص کړئ. عمده ستونزه چې هغه ده هغه ستاسو همدغه ده چې تاسو هلته په لومړي آپشن باندې کلیک وکړئ، تاسو د ایمیل په ذریعه یو کې ټیک ټاک اکاونټ جوړ کړئ نو د هغې وروسته تاسو بیا پاسورډ ورکړئ. هلته بیا اکثریت وخت تاسو نشئ کولی چې په همغه پاسورډ بیرته داخل شئ. نو عمده ستونزه یې همدغه ده. تاسو کوشش وکړئ چې په کنټینیو ویت ګوګل باندې اکاونټ جوړ کړئ نو هغې سره به تاسو ته بیا دا ستونزه منځته نه راځي. تر بل ویډیو مو په رب سپارم. الله په امان، ښه وختونه، ښې شېبې.